اختره د رنګونو سلسلو سره راځه، اختره د رنګونو سلسلو سره راځه، زما ورانې جونګړې ته نغمو سره راځه. اختره کرته کور د افغانانو زخمي زړونه، اختره له خوږو خوږو وږمو سره راځه. د ستوري رادیو تلویزیون ډیرو قدرمنو اوریدونکو، پتمنو هیوادوالو او زړه ته رانږدې خویندو، ملګرو او دوستانو، د مینې ډک سلامونه مې ومنئ. تر هر څه لومړی د نیکمرغه لوی اختر مبارکي د جهان ټولو مسلمانانو ته، خپل د هیواد کړېدلو او مظلومو میندو او خویندو ته او خپل ټولو هیوادوالو ته وړاندې کوم. عبادت او اطاعت مو قبول سه او د خوشحالیو ډک اختر ولرئ. پوهېږم د اختر په داسې حال کې لمانځو چې وطن کې فقر، بدبختي او نورې ناخوالې لکه زلزلې او بیکاري، د مکتبونو تړل، دا ټول هغه ناخوالې دي چې زموږ د هر هیوادوال زړه یې د وینو ډک کړی دی. خو راځئ دا دعا وکړو چې خدای دې دا اختر د صلحې، آرامي او د ټولو بدبختیو پای وګرځوي. د یو آزاد، مستقل او د بریاو ډک افغانستان په هیله بیا هم زه تورپیکۍ قادري خپل ګران همکار بصیر بیدار ستوري صاحب سره ستاسو د کورونو میلمانه یو. هیله ده د خپرونې تر پایه راسره اوسئ او خپل په ښایسته کومنټو زموږ خپرونه رنګینه کړئ. ګران همکار قدرمن بصیر بیدار ستوري صاحب، سلامونه مې ومنئ، اختر مو مبارک سه، لمونځ او اطاعت مو قبول سه، خپرونې ته ښه راغلاست. وعلیکم سلام خورجانې، ستاسو د اختر مبارک شي او ډېره زیاته مننه کوم. زه د ټولو نه مخکې دغه کوم اورېدونکي او لیدونکي چې موږ وینو هغې ته د اختر مبارکي وایم او سلامونه ورته وایم او ډېره زیاته بښنه ترې غواړو چې زموږ څه تخنیکي ستونزې وې، د هغې په وجه باندې زموږ دا خپرونه لږه د خپل وخت نه یو څو دقیقې وروسته شروع شوله. نو د اورېدونکو سره انشاءالله خبرې کوو د اختر په باره کې، د اختریزې ټپې به ترې اورو، اختریز شعرونه به ترې اورو او موږ سره به په لایو کال باندې د وټساپ په لایو کال باندې یا د لایو ټلیفون باندې راځي او دغه نمبر چې کوم موږ په سکرین باندې ورکړی دی په دې باندې کولی شي چې تاسو سره لایو خبرې وکړي، موږ سره خپل نظر شریک کړي، موږ سره خپل شعرونه او خپلې ټپې او هغه شریک کړي، دا ټپهیزې شریک کړي، د اختریز پیغامونه شریک کړي، د اختر مبارکیانې شریک. بله ستوري صاحب، لکه څنګه چې تاسو وویله قدرمنو اوریدونکو، یو 10 دقیقې زموږ خپرونه بیا هم ناوخته شروع سوه چې زه ستاسو څخه هم بخښنه غواړم. زموږ د اړیکې شمیره زه بیا هم تاسو ته تکراروم، که څه هم تاسو د صفحې پر مخ یې وینئ 0036505023412. دغه زموږ د واتساپ شمیره ده چې تاسو قدرمن اوریدونکي موږ ته کولی شئ په واتساپ کې، په مسنجر کې نه، په واتساپ کې موږ ته زنګ ووهئ او خپل اختر مبارکي، البته خپل لنډ شعرونه او لنډۍ موږ ته د خپرونې د لارې څخه ووایاست. ستوري صاحب عاجل یو زنګ لرم، زه به دا واخلم چې کوم اوریدونکي زموږ سره په تماس کې دی. مهرباني. السلام علیکم، د ستوري رادیو تلویزیون د اختریز بنډار خپرونه ده. مهرباني تاسو څوک یاست، د کوم ځای سره په تماس کې یاست، خپل ځان معرفي کړئ. یو لږ لوړ خبرې چې وکئ، غږ مو ډېر کښته دی وروره، یو لږ خپل غږ لوړ کړئ چې غږ مو ښه لوړ راسي. بله، مهرباني انجینر صاحب، اختر مو مبارک سه، په خیر رالاست. ستاسو ډېر مبارک شي او ستاسو وطنوالو ته، مېلمنو ته د اختر مبارکي وایم. ستوري صاحب، تاسو د انجینر صاحب غږ اورئ؟
د انجینر صاحب غږ راځي خو ډېر کمزوری راځي کم راځي انجینر صاحب ته سلامونه او د اختر مبارکانې صافیه صاحب په خیر راغلی وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو ډېر خوشحاله یم چې ستاسو په دې ادبي اختریز بانډار کې راته چانس ویلی شو چې ګډون وکړم بس مهرباني انجینر صاحب څه لنډۍ څه ډالۍ م راوړې د خپرونې ته میکرافون ستاسو په اختیار کې دی کولی شئ چې خپل ډالۍ موږ ته او اورېدونکو ته وړاندې کوئ او ستاسو د اړیکې څخه نړۍ مننه کوم ډېره مهرباني جان مخکې د هر څه نه زه غواړم چې یو لنډ اختریز پیغام وطنوالو ته وړاندې کړم زما ټولو د سترګو تورو د زړه ټکورو کمرورو پیاوړو منلو او د بدو ورځو غښتلو د عزت شاملي میدان او حسابي خواخوږو دوستانو ایمان او عقیدې معنوي ورونو او د قلم او لیک ادب پاله احساس شریکه ملګرو الهي ځانګړي فضل او کرم او بېساري پیرزوینو له وجې د ژوند بقا سره الحمدلله دا دی یو بل اختر لمانځلو در شل کې واقع کوم بله په دې هیله مند دی چې تقریبا وروسته د نیمې پېړۍ غمیزې نه نسبي سوله ییز ماحول کې فقیرانه اما باعزته مغروره مسعونه اختر ولرئ تاسو او ستاسو ټولو پتمنو درنو کورنۍ او دوستانو ته د زړه له تلې د نیکمرغه اختر مبارکي ډالۍ کوم نړۍ مننه کور مو ودان خدای مو تل خوشحاله لره او د اختر خوشحاله شپې ورځې تېرې کوي انجینر صاحب انجینر صاحب ډېره زیاته مننه د خپل غږ شریکولو ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسئ مهرباني صاحب زه اوس یو لنډ اختریز شعر دی چې ما پخوا لیکلی که چې پخواني شرایطو سره برابر خو اوس هم بعضې خبرې پکې شته مهرباني که اجازه مې دا ولولم مهرباني مهرباني مننه د بېوزلو اختر اختره راشه په کور د غریبانو یو ګذر وکړه په لور د بېوزلانو د مودو چې دوی خوښي لیدلې نه ده دا ځل په خندا کړه مور د یتیمانو ډېر دا لوټې او ډاګونه چې ته اوس ګورې اوس هم سور او روښان په زور د اتلانو دلته میړونه او زلمي نور پاتې نه دي هر لوري ژاړي مور او خور د شهیدانو دلته د کونډو بورو تور ټیکري خپاره دي چوپ په چوپتیا نشته شر او شور د کمچیانو اختره شکر نیکمرغه او په مسکا راغلی په مینې او خندا راغلی امیل د ګلو سره صفا راغلی بدای ته په شور او نڅا راغلی خو وږو او سپیرو بېوزلانو ته ته په کوم زیري او غوغا راغلی هېڅ آثار د ژوند دلته نور نشته د جنازو په دعا راغلی اختره اوس کلي خالي دي هغه ځوانان نشته بند چې پې ګلزار وو هغه ګلان نشته ډک چې پې کور کلی او ښوونځي وو نور هغه ښکلي خواږه کمپیان نشته هغه حسابي میړني غیرتیان روحاني سپینګري باتور ازمریان نشته د محل کلي اوس وران کنډوالې دي زلزلې نه پاتې ژوندي کسان نشته فصلونه وچ
او مځکې شاړې شوې فصلونه وچ او مځکې شاړې شوې دلته نور بزګر اوبه او باغوان نشته. نړۍ مننه انجینر صاحب چون یو ساعته و خبرونه لرو نو بس دغه لنډو شیرو ته مو وخت ورکړی دی ستاسو د شعر څخه نړۍ مننه ستاسو د پیغام څخه نړۍ مننه تاسو ته د خوشحالۍ او ډک اختر غواړو خدای مو تل راته ژوندي آرامه او سوکاله لره. ډېره مننه. لږې پاتې دی که غواړئ چې که وخت د شانې شم خو به یې وایم که وخت ستوري صاحب انجینر صاحب ډیره زیاته بخښنه غواړو موږ سره نور کسان هم په لاین کې نو هغې ته به لږ وخت ورکوو موږ به ستاسو د دې شعر پوروړي شو انشاءالله په راتلونکي کې به بیا موږ چې خپرونې لرو بیا به پکې واورو. ډیره زیاته مننه ده نه کوو خوشحاله اوسئ سرلوړی اوسئ. کور ودان انجینر صاحب الله مو مل شه د خدای په امان. زما ډېرو قدرمنو اوریدونکو زه باید تاسو ته ووایم چې زموږ خپرونه یو ساعته ده نو که امکانات وي کله چې زنګ وهئ موږ ته لنډې او خپل پیغام واستوئ نو موږ به ډېر خوشحاله سو. د انجینر صاحب شعر ډېر خوږ و ډېر د احساسه د درد ډک شعر و خو که چون وخت لرځئ نو موږ ته به لنډ شعرونه راستوئ. زه به یو دوه کومنټه ووایم ستوري صاحب چې دوستان ډېر راغلي دي چې دا کومنټونه پاته نه سي بیا به خپل خپرونې ته ادامه ورکړو. مهرباني وکړئ. قدرمن د خپرونې همکار چې تل زموږ په رادیو کې دی زموږ په تلویزیون کې دی سروار یوسفزی صاحب راغلی دی سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کړي دي چې زه د دوی سلامو ته علیکم سلام وایم اختر مو مبارک شه. قدرمن استر خان صاحب راغلی دی چې زه خان صاحب ته هم سلامونه وایم. خان صاحب ته بخښنه غواړم چې تاسو څو واره په مسنجر کې راته ولیکل چې خپرونه ولې نه ده شروع سوې یو لږ څه تخنیکي ستونزې وي نو ستاسو د اختر هم مبارک سي. زموږ ګران مشر د تلویزیون همیشنی همکار زما قدرمن ورور چې تل زما سره همکاري کوي سروار عبدالوهاب صاحب را سره دی چې دوی هم سلامونه راستولي دي چې زه ورته وایم چې وهاب صاحب ستړی مه سئ خدای دې راوله هر کله راسئ ستاسو اختر دې هم مبارک سي. زما ګران ورور مشر محمد ترکی صاحب را سره دی چې خپرونه را سره په مینه اوري. ترکی صاحب تل خپرونې ته راځي چې زه دوی ته هم د زړه د کومې اختر مبارکي وړاندې کوم. قدرمن ګران ملګری ماته شپېلۍ را سره دی چې دوی هم په پښتنه مینه سلامونه او درنښت پیاوړي ویان دي شاعري تورپیکی جانې ته او پیاوړی شاعر قدرمن بصیر بیدار ستوري صاحب ته او ټولو اورېدونکو ته وړاندې کوي چې زه ماته شپېلۍ ته ستړې مه سې وایم اختر مبارکي ورته وایم سلام ته علیکم سلام خدای دې وکړي چې د خپرونې تر پایه پورې زموږ سره وي. ډېر ګران مشر شاعر خوږژبی شاعر د لغمان بلبل قدرمن ملیار صاحب را سره دی. ملیار صاحب ستړی مه سې خدای دې راوله هر کله راسئ. خوشحاله یم چې دروند ملیار صاحب زموږ سره په خپرونې کې دی او خپل خپرونه په مینه اوري. قدرمن روان تنها صاحب را سره دی چې دوی هم خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوي چې زه دوی ته هر کله وایم تنها صاحب خدای دې تنها مه کوه اختر دې مبارک شه قدمونه دې پر لیمو. ترکی صاحب هم اختر مبارکي ټولو ته ورکړې ده چې زه ترکی صاحب ته هم ستړې مه سې وایم. خان صاحب راته لیکي چې شاعري تورپیکی ستاسو او ستاسو د خپرونې د ټولو د اورېدونکو د اختر مبارکي وایم ټول عبادت مو قبول. مننه خان صاحب کور ودان تاسو ته دې هم اختر مبارک وي. قدرمن ګران مشر همیشنی همکار چې واقعا د خپرونې سره علاقه لري بیا هم یو اړیکه را روانه ده زه به دا اړیکه واخلم بیا به کومنټو ته د ځواب ورکړم. السلام علیکم د ستوري رادیو تلویزیون اختریز بندر دی څوک یاست او د کوم ځای څخه زموږ سره اړیکه لرئ مهرباني ځان معرفي کړئ. تشکر سلامت باشین. ایده و شما هم تبریک میگم از کابل تماس میگیرم نام سلیم است میخواستم در مورد عید قربان روایتی بردارم. سلیمه جان قند خوش آمدین از کابل جان عزیز. قدمه ها روی دیده بسیار خوشحال هستم که خواهر گل خود با خود در برنامه دارم. مهربانی کنین شعرتان بگین با چشمه ها و با گوش های دل خود آن را گوش میکنین. مهربانی.
سلامت باشین. بسیار زیاد تشکر از برنامه‌تان، از شما، از تمام کارمندان و دستاندرکاران رادیو اسپوژمایی. رادیو ستوری، ببخشین، ستوری رادیو تلویزیون. بله بله، ببخشین، بفرمایید. نشانم دی صراط روشنم را، نشانم دی صراط روشنم را، خودم را، باورم را، بودنم را. خداوند من از نسل خلیلم و قربانگاه میارم منم را. عید سید قربان را به همه هموطنان در داخل و خارج کشور هم و همه مسلمانان جهان تبریک و تهنیت عرض می‌دارم. و السلام. جهان سپاس سلیمه جان گل. خوشحال شدم که خواهر گل خود از کابل جان با خود داشتیم. بر شما هم روزهای خوش عید برتان آرزو دارم. الله نگهدار. سلامت باشین. الله نگهدار. د ګرانه خور د کابل جان څخه زموږ سره په تماس کې وه چې خپل دري شعر یې موږ ته وویله. کور یې ودان. خوشحاله شوم چې دا خور زموږ سره په تماس کې ده. بېرته راځو کومنټو ته چې قدرمن ابو یاسر صاحب را سره دی چې دوی هم سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوي چې زه سلامو ته علیکم سلام وایم. بیا هم زنګ ته راغی یو اړیکه لرو. زه به دا اړیکه واخلم. السلام علیکم. اړیکه یې قطع سوه متاسفانه. ګرانو اورېدونکو، تاسو چې زنګ وهئ په ویډیو کې موږ ته زنګ مه وهئ. دا صوتي خپرونه ده، اوډي خپرونه ده. موږ فقط صوتي تلیفونونه او اړیکې اخیستی سو. نو ابو یاسر صاحب ویډیو کال نه کوي، دی خپل آډیو کال کوي او آډیو ټلیفون دی کوي، ځکه چې دا راډیوي خپرونه ده. فلحال موږ سره د ټي وي خپرونه نه ده کولی، غوښته بیا به ورته ټي وي خپرونه. بله بله. ابو یاسر صاحب هم خپل سلامونه وړاندې کړي دي چې زه ستړی مه سئ ورته وایم. قدرمن ابو یاسر صاحب ته د اختر مبارکي ورته وایم. خوشحاله یم چې دوی زموږ سره په خپرونه کې دي. قدرمن وارث صاحب را سره دی چې وارث صاحب هم زموږ د خپرونې همیشنی همکار دی. وارث صاحب ستړی مه سئ. اختر دې مبارک سه، د کالو دې مبارک سه، لمونځ روژې دې قبول سه. قدرمن زدران صاحب را سره دی، آدم زدران صاحب چې خپرونه ویني. فکر کوم چې په کار کې دی، په وظیفې کې دی، خو تر اوسه لا یې کومنټ نه دی راستولی، خو خپرونه زموږ سره اوري. زدران صاحب زما د هغه بلې رادیو همیشنی همکار و چې زه واقعا احترام ورته لرم، قدر ورته لرم. خوشحاله یم چې زدران صاحب زموږ خپرونه اوري. که چیرې امکان یې یو کومنټ به هم راواستوي وي، چون دی په وظیفې کې دی، نو خپرونه اوري. قدرمن ارمان جان را سره دی. ارمان صاحب السلام علیکم. ستړی مه سئ، اختر دې مبارک سه. دوی هم سلامونه او نیکې هیلې ستوري صاحب ته، ما ته او ټولو اورېدونکو ته وړاندې کړي چې زه ارمان صاحب نه ډېره خوشحاله یم چې تل زموږ خپرونې ملاتړ کوي او موږ ته زموږ خپرونې په مینه باندې اوري. زدران صاحب راته لیکي چې سلامونه، اختر د دواړو مبارک سه، وایي روژې و لمونځ مو قبول سه. ستوري صاحب ځانګړی سلام روغتیا درته غواړم. یوه لنډۍ ټولو ته وړاندې کوم. اختر چې تیر سي بیا به راسي، ځواني چې تیره سي بیا بیرته نه راځي نه. چې زه نړۍ مننه کوم د قدرمن زدران صاحب سره. زدران صاحب لا زړه مه اچوه، لا ځوانې، لا شکر، ټوله ژوند درته ګوري. قربان سم زدران صاحب. کور د ودان د خوشحالیو ډک اختر ولري. بیا هم یو اړیکه لرو. زه به دا اړیکه واخلم. السلام علیکم. ستوري رادیو تلویزیون د اختریز بانډار خپرونه ده. مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ، د کوم ځای څخه مو اړیکه نیولې؟ السلام علیکم وهاب صاحب. ستړی مه سئ، اختر دې مبارک سه. ډېر خوشحاله یم چې وهاب صاحب زموږ همیشنی همکار، زموږ خورژبی شاعر زموږ سره په خپرونه کې دی. ستوري صاحب، وهاب صاحب په لاین کې دی. وهاب صاحب ته ډېره زیاته مینه او سلامونه او د اختر مبارکیانې. وهاب صاحب په خیر راغلی، هر کله راشي. علیکم سلام. خدای دې نیکمرغه او بختور اختر کړي. امین. او ستاسو د همیشنۍ هلو ځلو نه یوه دنیا مننه چې داسې پروګرامونه جوړوئ او زموږ دوستان سره راټولېږي.
وهاب صاحب غږ مو نو کوي ډېر کښته سو غږ مو نه راځي سم کوم ډالۍ لرئ کوم شعر لرئ مهرباني وکړئ دوستانو ته وړاندې کړئ بله مهرباني د زړه په غوږو یې اورو نو دا د اختر په مناسبت خواږه یادونه نشته ډېر اخترونه نشته اخترونه ځي راځي کال کې دوه واره څلوېښت کاله تګ راتګ کړي دوامداره ډېر پخوا غوندې خوندونه پکې نشته زړونه مات دي دیدنونه پکې نشته نشته هر انسان په زړه زخمي هر انسان په زړه خفه شانته ښکارېږي په خپل کور کې برمته شانته اوسېږي نه ګودر نه مسجدو کې ارامي شته نه بانډو نه په دیرو کې خوشحالي شته د افراد وینه تویېږي رنګ په رنګ اخترونه مرور ښکاري له جنګ ولسونه له نادودو نه په تنګ دي کاڼې بوټي ټوله وینو باندې رنګ دي سوالګرو نه ډک شوي دي ښارونه ورونو نه ته نیولي سنګرونه هر ملحد وهي نارې چې زه دیندار یم له هر چا ځنې بهتر په سمه لار یم د چا ګیرې دې اوږدې د چا هم لنډې په ولس باندې وهي دواړه ملنډې په ښکاره پټه لوټېږي مظلومان هېڅوک نشته چې له چا وکړي پرسان عدالت د ظالمانو په ولکه دی بې ګناه غریب بې جرمه زولانه دی له لومړي قانون بدره تور دوران دی یویشتم قرن خفه له هر انسان دی وهاب لکه د نورو بې اختر یم د یتیم په شان له ځانه مرور یم خدای دې وکړي چې دوستانو خوښ شوی لږ زر مې وویل چې وخت کم دی ډېره مننه وهاب صاحب ډېره مننه د اختر خوشحاله شپې ورځې درته غواړم خدای دې غم مه درکوه خدای دې نورې خوشحالۍ په نصیب کړي ډېر ښایسته شعر و کور ودان شعر وهاب صاحب مننه وهاب صاحب ډېر زیاته مننه خوشحاله اوسئ یوسفزی صاحب چې همیشه خواږه پروګرامونه جوړوي او دوستان عزیزان پکې راټولېږي تل اباد او ځلانده اوسئ قربان مو سمه ستاسو سره الله مو مل شه نړۍ مننه د خدای په امان واقعا وهاب صاحب ډېر ښکلی شعر وویله کور یې ودان نو کومنټونه را روان دي زموږ تاسې د پښتو ژبې یو ډېر خوږژبی شاعر مصطفی پسرلی خپرونه اوري ستوري صاحب چې مصطفی پسرلی د شعرونو سره زه ډېره علاقه لرم د دوی پلار او پلارجان هم پسرلی صاحب یو مشر شاعر و چې تاسې حتما پېژنئ نو پس د وختو ما پسرلی صاحب خپرونې کې پیدا کړی دی زه پسرلی صاحب ته ستړې مسې وایم اختر مبارکي وایم زه ډېره خوشحاله یم چې پسرلی صاحب زموږ خپرونې ته راغی خدای دې وکړي چې اول ځل کوم پسرلی صاحب دی مصطفی پسرلی صاحب مصطفی پسرلی صاحب زما د فیسبوک ملګری هم دی او زما تقریبا داسې بوته یم چې زما په شاعرۍ کې دغه هم دی انډیوال او شاګرد مې هم دی بله زه مو ته د زړه له تله هرکلی وایم بله خدای دې وکړي چې زنګ ووهي او خپل خوږ غږ هم زموږ سره شریک کړي قدرمن یاسر صاحب راته لیکي چې اختر چې تیر شي بیا به راشي خاورو ته تللي ژڼي بېرته نه راځي نه واقعا وارث صاحب راته لیکي چې د ستوري و سپوږمۍ چې خپرونه ده ستوری دې روښان وي سپوږمۍ دې هم قدرمنه وي وارث صاحب ډېره زیاته مننه زه خو سپوږمۍ نه یم مګم ستوری صاحب واقعا زموږ د ټولو ستوری دی نه ډېر ښه ترکیب یې ورکړی تاسې سپوږمۍ یاستئ او زه چې ما ته پته نه لګېږي چې زه کوم ستوری یم قربان مو سمه نړۍ مننه کور مو ودان قدرمن عبدالقاموي صاحب را سره دی چې دوی هم وایي چې ښکلی پروګرام دی سلامونه یې راستولي دي کور مو ودان خوشحاله اوسئ واقعا دوستان په ډېره مینه زنګونه وهي او په ډېره مینه خپل خپرونه اوري چې زه دې ته خوشحاله یم چې زموږ اولینه خپرونه ده چې موږ د دوستانو غږونه رااخلو او دوی دونه په مینه موږ ته زنګونه وهي نو کور مو ودان الله مو مه خوروه قربان مو سمه خوشحاله یم چې تاسو ټول دوستان را سره یاست
نستوري صاحب ته څو چې بله اړیکه راځي چې زه ورته یو څو دانې لنډۍ ووایو دوستانو ته چې چون ته خو پوهېږې چې اختر دی نو د اختر لنډۍ خو نو زما ډېرې خوښې دي اختر بې لنډیو خوند هم نه کوي یو څو لنډۍ بیا به یو سندره کښېږدو زه به د دې نه مخکې دغه کوم لیدونکي اورېدونکي او دا موږ سره چې په دې خپرونه کې کوم دوستان شریک شوي دي زه به د ټولو ته یو ځل مننه وکړم او بیا ورته د اختر مبارکیانې ویم خدای دې وکړي چې ښه اختر ولري خوشحاله اختر ولري او سرلوړي دې اوسي تاسو خپلې لنډۍ اماده کړي دي بس شروع شي زه هم د سره کوشش کوم چې یو نیمه لنډۍ د اختر د سره ووایم بله بله وایي خلک اختر په ورځ دیدن کړي زما قلم کاغذ په لاس بیدیا ته ځمه وایي اختر د جونو مبارک شه اختر د جونو مبارک شه او ژڼې د بل وطن مرغان دي لاړ بشینه واه خلک کالي کوي اختر ته ستوري صاحب وایي خلک کالي کوي اختر ته زه د شهید جامې په خوا کې ګرځومه وای اختر د دواړو مبارک شه اختر د دواړو مبارک شه او که مسافر وي که د یار له څنګه وینه واه خلکه زما به څه اختر وي چې بېلتانه راته خیمې وهلې دینه او زه به خپل سره لاسونه یار ته که اختر د دواړو مبارک شه زه به خپل سره لاسونه یار ته ورکوم واه خلک زما به څه اختر وي چې بېلتانه په سر تور تړلی یمه په سر تور تړلی یمه اختر دې تا ته مبارک شي چې لاس اوښتې دي زه به دا به تا ته ډالۍ کړم اختر دې تا ته مبارک شي چې لاس اوښتې دي بې حنا اور لګوي نه بې نکریز اور لګوي مننه کور ودان وایي د اختر ورځ د خوشحالي ده یار مې میلمه دی د زړه غوښې ورته ږدمه او پر ما به هغه ورځ اختر ده پر ما هغه ورځ د اختر ده چې شیرین یار مې د ډولۍ په مخ کې ځینه واه د غم اختر د غم سیلونه د غم بازار د غم سودا پکې کومه اختره څومره بختورې واه اختره څومره بختورې چې دوه یاران یو بل ته غېږې ورکوي نه واه 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 یوه لنډۍ به زه بیا ووایم بیا به نو یو سندره کښېږدو چې دوستان خسته نسي سمه ده مننه بس ډېره زیاته مې در سره خوښه ده زما د زړه ارامه راشه زما د زړه ارامه راشه دا زه خپل ټولو اورېدونکو ته ډالۍ کومه زما د زړه ارامه راشه په تمامي جهان اختر پر ما غمونه الله دې غمونه نه کړي خدای دې وکړي چې دا لنډۍ مو خوښې سوي وي نو یو اړیکه لرمه دا اړیکه به واخلمه بیا به یو سندره کښېږدو مهرباني السلام علیکم قدرمن وروره د کوم ځای څخه تاسو په تماس کې یاست د ستوري راډیو تلویزیون بانډار دی مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ چې د کوم ځای نه په تماس کې یاست او ویډیویي نه ده تاسو بیا ویډیو چالانه کړې ده خو خیر پروا نه کوي مهرباني وکړئ خورجانه مې چې بل چا وخت نه نیسم اول و تا ته بیا بصیر صاحب ته سلامونه وایم نیکې هیلې درته تقدیموم بیا د لوړ مبارکي تا ته اورېدونکو ته او ټولو افغانانو ته وایم زه ترکه حساب حاجي محمد نور د سعودي عربستان صوتي مې کړې ده صوتي مې نشه که بس جوړتیا دې غواړم بس مهرباني خپل ډالۍ ووایاست ترکي صاحب و دوستانو ته چې څه ډالۍ مو راوړې ده نو ستاسو د هم اختر مبارک سي ترکي صاحب خوشحاله یم چې ترکي صاحب زموږ سره خپله اړیکه ټینګه کړه الله دې تاسو هم خوشحال لري الله پاک پروردګار هم جوړ راته لره ورو راته لره د نورو یارانو وخت نه نیسم وخت کم ده ما صوتي کړې ده صوتي مې نشر کړه انشاءالله د افغانستان خلکو ته ټولو مسلمانانو ته مبارکي ورکړې ده او یو ښه سوال مې د سولې د جوړې د روغې کړی ده بس د خدای په امان مهرباني ډېره زیاته مننه ترکي صاحب ستا صوتي خو نو اوس زه نسم ښولای تاسو خپل په غږ تلیفون کړی دی که تاسو ویلي وای ما به اورېدلي وای بیا هم کور مو ودان
خوشحاله اوسئ. د اختر پاتې شپې ورځې درته د خوشحالیو ډکې شپې غواړم. نړۍ مننه. الله مو مل سه. د خدای په امان. وتا ته وټولو افغانانو ته وټولو الوتونکو ته مو هم نیک اختر غواړو او هغه اختر غواړو چې په ټول افغانستان د سولې د روغې او د جوړې د لوی تازه راخپل او موږ ټول تر لاندې ژوند وکړو. مننه ورور جانه. کور ودان. الله دې مل سه. د خدای په امان. بیا هم نړۍ مننه چې تماس دې ونیوئ. قدرمن محمد ترکی د دوبۍ څخه زموږ سره په تماس کې و چې ویډیو یې بیا چالانه کړې وه، خو بیا هم ښه غږ یې راغی. نو زه د دوی څخه نړۍ مننه کوم. قدرمن عبدالصمد افغان صاحب را سره دی. تر هغه تر مخ شیرزاد صاحب را سره دی د روسیې نه چې دوی په روسیې کې زموږ خپرونه اوري. دوی هم سلامونه او نیکې هیلې موږ ته راستولي دي. اختر مبارکي وایي چې زه شیرزاد صاحب ته هم ستړی مه سې وایم، هرکلی وایم. خوشحاله یم چې خپرونې کې را سره دی. د دوی دې هم اختر مبارک سي. قدرمن عبدالصمد افغان صاحب هم را سره دی چې دی ډېر غیر حاضري کوي خپرونې کې. نو عبدالصمد افغان صاحب هیله ده چې بیا غیر حاضري ونه کوي او پر وخت راسئ خپرونې ته. نو اختر مو مبارک سه. ستړي مه سئ. خدای مو راوله. خوشحاله یم چې تاسو را سره په خپرونې کې یاست. قدرمن محمد اکبر عمرزی صاحب را سره دی چې عمرزی صاحب ته زه ستړي مه سې وایم، هرکلی وایم. اختر مو مبارک سه. خوشحاله یم چې تاسو ما سره په خپرونې کې یاست. قدرمن وارث صاحب هم خپرونې ته راغلی دی چې بیا هم دی لیکي چې د بنګړو شرنګ ته راسه، د سترګو جنګ ته راسه، خوارو ګدا او وینه زموږ دنیا او وینه، زخمي لیلا او وینه، د شازلمو اختره، د ګودرو اختره، زما د روح اختره، د پښتنو اختره. نړۍ مننه وارث صاحب. ډېر ښایسته شعر مو راته راستولی و. کور مو ودان. ستوري صاحب تاسو به سلامو ته جواب ورکئ او زه به کوشش وکړم چې یو سندره و دوستانو ته کښېږدم. سمه ده. زه به دا کوم دوستان چې راغلي دي ما یې دلته نومونه واورېدل. زه خو کمنټونه نه ګورم. کمنټونه کتلو اختیار او صلاحیت تاسو سره دی خورجانې. ښه زه دا نومونه ما لیکلي دي ځان سره. ستاسو د خولې نه مې اورېدلي دي. سرور یوسفزی صاحب، سرور عبدالوهاب صاحب. سرور یوسفزی زمونږ تخنیکي همکار هم دی. نن سبا بس اختر ته تللی چکرې وایي شانګله کې دی خپل کلي کې. نو د هغه ځای نه زموږ خپرونه ګوري. او روان تنها صاحب، ماته شپېلۍ، محمد ترکی صاحب، ملیار صاحب، ابو یاسر صاحب، وارث صاحب، ارمان صاحب، زدران صاحب، عبدالکاموي صاحب، عبدالصمد افغان صاحب او شیرزاد صاحب او محمد اکبر عمرزی صاحب، دې ټولو ته د اختر مبارکیانې ویم. نیکې هیلې او سلامونه. مهرباني. بله دا یوسفزي صاحب نوم دې واخیستی. بس دستي یې زنګ راته ووهه. یوسفزی صاحب السلام علیکم. ستړی مه سې. اختر دې مبارک سه. خوشحاله یم چې یوسفزی صاحب دا سره په خپرونې کې دی. مهرباني یوسفزی صاحب. یوسفزي صاحب زنګ فکر کوم چې قطع سو، خو زه کوشش کوم چې تماس ورسره ونیسم. د انټرنیټ ستونزې وي، کېدای شي چې بیا کوشش وکړي دوباره که انټرنیټ سم شي نو ټیک ده. بس که نه بیا سندره اورو بیا خپرونې ته ځایږه. سلامونه احترامات. وعلیکم سلام. ستړی مه سې. اختر دې مبارک سه. په خیر رالاست. تاسو دې مبارک شي او زمونږ ټول زه ستاسو خپرونه ګورم او خوندونه ترې نه اخلم. ډېره ښکلې خپرونه مړونه کړې ده او زما د اړخه ټولو مسافرو ورونو ته او تاسو ټولو ته زما ډېر ګران محترم مشر توري صاحب ته او زما ګرانې خور ته د غټ اختر ډېره مبارکي. وعلیکم سلام. اختر مبارک سه. اطاعت و عبادت مو قبول سه. خوشحاله یم چې قدرمن زموږ ګران همکار زموږ سره په خپرونې کې دی. پوهېږم چې تاسو کور و کلي خواته تللي یاست. بس سلامونه وایم مورجانې ته. لاسونه یې زما د خوا مچ که. اختر مبارکي ورته ورکومه. کور ودان. یوسفزي صاحب که کوم لنډۍ لرئ او ډالۍ کوئ نو مهرباني وکئ. میکرافون ستاسو په اختیار کې دی. قربان زه به یو دوه درې ټپې تاسو ته ډالۍ کوم چې ته اختر په سهار راته اختر په سهار راشي زلفې سره لاسونه او
چې اختر دا مور مې نه دی اها اختر د چا مور هره پیغله ورته سینګاروي ډېره خوندوره وه ډېره خوندوره وه کور د ودان یوسفزۍ وروره د خوشحالیو ډک لکه چې یوسفزي د اختر غوښې نه دي خوړلي اواز یې ناست دی د اختر غوښې لا خوړلي نه دي د اختر وروسته نو خو د چون ډېر لرې د انټرنټ شاید ضعیفه وي ډېر ضعیفه راځي مننه یوسفزۍ ورور جانه کور د ودان الله دې مل شه بیا هم نړۍ مننه قدرمن یوسفزۍ الله په امان سرورخانه د الله په امان کلي څخه زموږ سره په تماس کې وو چې زه خوشحاله شوم چې د قدرمن همکار غږ مې واورېدی نو اوس به یو سندره کوشش وکړو چې شعر د خدای دې وکړي چې د دوستانو خوښه سي نو زه به خپل کوشش وکړم زړه سره سلا کړې ده لکه چې زړه دې زما زړه سره سلا کړې ده زما په زړه چې وا هغه خبره تا کړې ده و زما په زړه چې وا هغه خبره تا کړې ده لکه چې زړه 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 دې زما زړه سره سلا کړې ده لکه چې زړه دې زما زړه سره سلا کړې ده زما په زړه چې وا هغه خبره تا کړې ده و زما په زړه چې وا هغه خبره تا کړې ده بار د درلې ګلو اجت پاتې نشو نور درې بار د درلې ګلو اجت پاتې نشو واداد مینه واداد مینه واداد مینه واداد مینه واداد مینه دې پډاګه پرختیا کړې دا واداد مینه دې پډاګه پرختیا کړې دا زما په زړه چې وا هغه خبره تا کړې وا زما په زړه چې وا هغه خبره تا کړې دا او غمازان د کلی واړه تختی نور برکیب او غمازان د کلی واړه تختی دوی اوریدلی دوی اوریدلی دوی اوریدلی دوی اوریدلی دوی اوریدلی دی تابیا خوخه زما کړی دا دوی اوریدلی دی تابیا خوخه زما کړی دا زما په زړه چې وا هغه
خبره تا کړې ده وزما په زړه چې واغه خبره تا کړې ده د بختور می د عشق اسمان کې وزلیدو چې د بختور می د عشق اسمان کې وزلیدو خدای ګود کلی 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 لوی واړو راته دعا کړې ده خدای ګود کلی لوی ښایسته سندره وه خدای دې وکړي د دوستانو هم خوښه سوي په لین کې را سره یو ورور دی دا به واخلو چې څوک دی او د کوم ځای دی السلام علیکم د ستوري رادیو تلویزیون د اختریز بانډار خپرونه ده مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ د کوم ځای څخه مو اړیکې نیولې ستاسو غږ نه راځي افغان صاحب زموږ سره په اړیکه کې دی عبدالصمد افغان صاحب متاسفانه انټرنټ مو ډېر ضعیفه دی غږ دې نه راځي افغان صاحب د دوی بله ارتباط نه راځي دوم ځل بیا زنګ ووهئ یو داسې ځای انتخاب کړئ دوستانو چې ستاسو انټرنټ قوي وي او ستاسو غږ موږ ته راسي چې زه په تلیفون کې د دوی غږ اخلم او تاسو ته یې وړاندې کومه نو دا په دوه ځای کې انعکاس کوي که چیرې تاسو انټرنټ قوي نه وي ستاسو غږ ماته هېڅ نه راځي افغان صاحب کوشش وکړئ یو ځل بیا تماس ټینګ کړئ که چیرې امکانات یې وه چې ستاسو غږ واورو د دوی ارتباط قطع سو متاسفانه قدرمن شاعر او زما ډیر ګران دوست ورور ولسیار کاکړ صاحب راسره دی چې دوی هم سلامونه او نیکې هیلې او د نیکمرغه اختر مبارکي موږ ته ویلې ده چې کاکړ صاحب ته زه ستړې مسې وایم ستاسو دې هم اختر مبارک سي لمونځ روژې و اطاعت و عبادت مو قبول سه خوشحاله یم چې کاکړ صاحب موږ سره په خپرونه کې دی افغان صاحب راته لیکي چې متاسفانه زموږ انټرنټ ضعیفه دی نو غږ مو سم نه راځي خیر افغان صاحب دغونه چې تاسو زحمت هم وایستی او لیکنې موږ ته وکړې کور مو ودان خدای مو مخ واروه خوشحاله اختر ولرئ ترکي ورور جان بیا ګلانو د زړه ساینونه موږ ته راستولي دي چې ترکي وروره ستا د زړه دی قربان سمه مننه کور ودان زموږ هم د زړه ساینونه او سلامونه احترامات ومنه ستوري صاحب راځئ چې ستاسو نه یو شعر واورو چې دوستان حتما ستاسو د شعر په انتظار دي چې د خورژبې شاعر ستوري صاحب څخه یو شعر واورو مننه تورپیکۍ خور داسې کار دی چې دا شعر ما سهار مې لیکلی تقریبا بلکل نوی مې ولیکه او د دې حالاتو ترجماني کوي دا نظم دی یو لنډ شانې نظم دی دا درته وایم مهرباني اختره دا ځل په غمونو او خفګان کې راغلی اختره دا ځل اختره مه راځه اختر وي د خوشحاله زړونو اختره مه راځه اختر وي د خوشحاله زړونو چې حال ونه پوښتې زمونږ د ملاله زړونو په سیلابونو زلزلو کې د بدحاله زړونو د چا په مخ کې خوښي نه ښکاري بدشان کې راغلی او بیا دردېدلي او مظلوم افغانستان کې راغلی اختره مه راځه اختره مه راځه اختر وي
د خوشحاله زړونو چې حال ونه پوښتې زمونږ د ملاله زړونو په سیلابونو زلزلو کې د بدحاله زړونو د چا په مخ کې خوښي نه ښکاري بدشان کې راغلي او بیا دردېدلي او مظلوم افغانستان کې راغلي او اختره دلته رڼاګانې او جشنونه نشته اختره دلته رڼاګانې او جشنونه نشته او د زلمو پیغلو د خوښیو واټنونه نشته سندرې نشته د ډولونو اوازونه نشته او خوښي له هر کال نه تللي په نالان کې راغلي او بیا دردېدلي او مظلوم افغانستان کې راغلي او زاړه ځوانان خفه په دې دي زاړه ځوانان خفه دي دلته هر انسان خفه دی زاړه ځوانان خفه دي دلته هر انسان خفه دی او چې رښتیا ووایم دلته هر افغان خفه دی ځمکه خفه ده پاس په سر زمونږ اسمان خفه دی نشته خندا په شونډو سم د غم کاروان کې راغلی بیا دردېدلي او مظلوم افغانستان کې راغلی اختره دا ځل د غمونو په باران کې راغلی بیا دردېدلي او مظلوم افغانستان کې راغلی دغه یو لنډ شانې نظم سهار مې لیکلی دی ډېر ښایسته استوري صاحب کور د وطن پر قلم او په عمر د برکت ستاسو شعرونه همیشه ښکلي دي او زه خاصه مینهواله یم او دوستانو هم ټولو خوښ کړی دی واقعا ښایسته شعر مو ویله بیا هم یو اړیکه لرو زه به دا اړیکه واخلم السلام علیکم مهرباني څوک یاست د کوم ځای څخه په تماس کې یاست موږ سره خپل ځان معرفي کړئ علیکم السلام ورحمت الله وبرکاته عبدالصمد افغان یم له تاسو سره نه وصل یم القطه دوهر نه د دوحې نه ستړی مسې افغان صاحب شکر چې اړیکه دې اوس ټینګه سوه اختر دې مبارک سه د کالو دې مبارک سه اطاعت و عبادت دې قبول سه خوشحاله یم چې قدرمن صمد افغان صاحب زموږ سره په خپرونې کې دی بس میکرافون ستاسو په اختیار کې دی هر ډالۍ چې لرئ مهرباني خپل د دوستانو سره یې شریکه کړئ مننه له هر څه مخکې ټولو قدرمنو اورېدونکو کارکوونکو ته او ستوري صاحب او تاسو محترمو ته او یو ټول هغه ګډونوال چې په دې ټلویزیون کې ګډون کړی ده زه د دې زما له اړخ نه دوی ته د لوی اختر مبارکي وړاندې کوم الله دې صدقات اطاعت قبول او مقبول کړي خوښ په دې یم چې په دې تیارانه فضا کې الحمدلله زموږ وطن او ټول افغانان څه د غم خبر نه اوري او نه څه د چې ناورین خبره اوري او په دې الحمدلله چې دوی هم سږ کال ډېر مسکونه دي او څه اقتصادي مشاکل د الله مهربانه د هغه به هم حل شي او نو څه ورا سره شاعري او څه مې هم راوړي خو متاسفانه چې دلته مې لږ لاس بند دی موټر ته ناست یم انشاءالله که بل وارې به بیا هم څه در سره ګډ بیا شریک وو مننه مننه ستاسو نه هم خوشحاله سوم چې ستاسو تماس موږ سره ټینګ سو دغسې چې تاسو وایاست موږ هم دا دعا کوو خدای دې ستاسو خبره رښتیا کړي خدای دې ستاسو پر خبرو باندې امین کړي خدای دې وکړي چې وطن ارامه سي او ټول په صلح او په صفا کې ژوند وکړي ستوري صاحب تاسو هم ورته ویل لرئ مهرباني با صمد افغان صاحب نه ډېره زیاته مننه کوم ډېر ښکلی پیغام یې موږ سره شریک کړ او الله دې په خپل زموږ په هېواد کې سوله امن او خوشحالي ورسره راولي چې دغه پردي ملکونو د هجرتونو د دې دغه نه ټول افغانان په خپل وطن کې د خوشحالۍ او د آرام او د سوکالۍ ساه واخلي بله بس کور مودان افغان صاحب بله مننه ستوري صاحب تاسو هم مننه چې تاسو موږ ته مینه راکړه مننه بس ټول به انشاءالله وطن ته کار کوو په مخه موخه الله مو مقصد ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسئ نړۍ مننه کور ودان قدرمن صاحب د قدرمن افغان صاحب اړیکه ټینګه سوه چې زه خوشحاله سوم چې د دوی اړیکه ټینګه سوه او خپل سلامونه یې موږ ته وړاندې کړه کور مو ودان د ټولو اورېدونکو یې کور ودان چې زموږ سره مل دي او خپل دونه په مینه باندې ما فکر هم نه کوئ چې دونه اورېدونکي به موږ ته زنګونه ووهي دونه خپل پیغامونه به ورکړي چې زموږ اولینه خپرونه وه چې موږ داسې یو بانډار د دوستانو سره جوړوو چې د دوی تلیفونونه واخلو او د دوی غږ د دوی ته دوستانو ورسوو نو دا ډېر د خوشحالۍ ځای دی موږ به کوشش وکړو چې ستوري صاحب سره همیشه داسې خپرونې جوړې کړو چې د دوستانو سره په تماس کې اوسي او دوی خپل پیغامونه او خپل شعرونه د رادیو د لارې زموږ سره شریک کړي
څنګه او سره ان شاء الله په راتلونکي کې به مونږ دا زموږ لږه امتحاني خپرونه وه زموږ امتحاني خپرونه کې دغه شانې لږ ستونزې مونځې مې وي مشکلات هم وي هیله ده چې زموږ اورېدونکي زموږ لیدونکي خوا نه بدوي او مونږ معاف کړي په دې خبره باندې چې کله زموږ خپرونه لږه شانې لیټ شي وروسته شي او یا پکې تخنیکي مسایل یا د انټرنیټ مسایل د چا اواز صحیح نه راځي خو دا انشاءالله په راتلونکي کې به مونږ همدغسې خپرونې نیسو اورېدونکي به په خپل غږ باندې په خپل غږ باندې زموږ سره شعرونه زموږ سره ټپې زموږ سره به خپل پیغامونه او زموږ سره به خپل اواز شریکوي حتما ستوري صاحب نصرت صاحب که څه هم خپرونې ته تر اوسه نه دی راغلی خو یو ډېر ښکلی شعر یې زموږ سره شریک کړی دی چې زه به دا تاسو ته ووایم او دا باید ووایم چې هغه لومړۍ څلوریزه چې ما وویله د خپرونې په پیل کې هغه هم د نصرت صاحب وه نو زه به د ده یو لنډ شعر ستاسو سره شریک کړم او بیا به بېرته راسو خپل خپرونې ته که ستاسو خوښه وي مهرباني بس زه خو نصرت صاحب سره به په دې باندې جګړه هم کوم چې ته زموږ خپرونه کې ولې برخه نه اخلي زمونږ نه لرې لرې ګرځي او شعرونه راته رالېږي نو شعر وي د زړه په مینه باندې د زړه په غوږونو باندې اورو هغه شاعري ډېره ښکلې ده او آینده کې ته هیله کوو توقع ترې لرو چې زموږ په خپرونو کې په مستقیمه توګه خپله برخه واخلي او موږ سره په خپل غږ باندې شعرونه شریک شاید راسي لا تر اوسه لا خپرونه لا پاته ده شاید وروسته د دې راسي که زموږ غږ اوري نو نصرت صاحب ستوري صاحب ستاسو سره په جنګ دی که زموږ غږ اوري خپرونې ته راسه یا زنګ ووهه چې بیا نو ستوري صاحب ستاسو سره خو جنګ کوي نو او تاسو هم په یو ځای کې سره ژوند ما تاسو زما جنګ مو سره پاتې دی او بالکل نو نصرت صاحب چې مصروف نه وي حتما راځي حتما د اختر شپې ورځې دي یا به مېلمانه لري یا به ډېر ستړی وي یا به چېرته تللی وي بس د اختر کې دا مشکلات ستونزې یو زه ته یو خورجان چې وزګار یم دې ته ناست دي موږ هم وزګار خو نه یو خو ولې موږ خپل سره خپل د پتمنو هېوادوالو دپاره مونږ ځان وزګار نه مطلب مې دا دی چې مونږ ځان حتما وزګاره وو تر څو چې خپل د پتمنو هېوادوالو سره یو ځای اختر ولمانځو او د دوی موږ خپل غږ تر دوی پورې ورسوو نو زموږ فقط زموږ ټولو خوشحالي زموږ د هېوادوالو سره ده په دې خاطر موږ په دغه اختر په ورځ هم موږ که مصروف هم اوسو ځان د مصروفیت څخه خلاصوو او د دوی سره اړیکه نیسو نو د نصرت صاحب یو ډېر خوږ شعر دی زه به دا تاسو ته ووایم اورېدونکي بیا هم واوري مهرباني نصرت صاحب لیکي وایي دلته څومره په تنګسو اختر تېرېږي دلته څومره په تنګسو اختر تېرېږي په سلګو اختر تېرېږي د غمونو قافلې دي را روانې په دې خاورو په لمبو اختر تېرېږي نه بنګړي شته نه نکریزې په لاسونو د خوبانو په دردو اختر تېرېږي ماشومانو هېرې کړي خنداګانې ماشومانو هېرې کړي خنداګانې څومره سوړ په دې کوڅو اختر تېرېږي هېڅ احساس د خوشحالۍ کولی نشم څومره سخت په ژړېدو اختر تېرېږي دلته لوږه ده ستوري صاحب وایي دلته لوږه ده غربت او بېوسي ده دلته لوږه ده غربت او بېوسي ده بېنوا په حسرتو اختر تېرېږي خاموشي ده د وطن کلو کورو کې خاموشي ده د وطن کلو کورو کې په خفګان د خوشحالو اختر تېرېږي ډېره ده نه کالي شته نه څپلۍ د یتیمانو څومره خوار په پرګنو اختر
تیریږي. هره ورځ دلته نصرته ویر او غم دی. هره ورځ دلته نصرته ویر او غم دی. هر یو کال په اندېښنو اختر تیریږي. هر یو کال په اندېښنو اختر تیریږي. نصرت صاحب ډېر ښایسته د احساس ډک شعر لیکلی و. پر عمر مبارکت، پر قدم مبارکت. خدای مو سل کاله ژوندي لره او تاسو ته هم د اختر مبارکي وایم. خوشحاله یم دا ښایسته شعر مو زموږ سره شریک کړئ. ستوري صاحب دغه د نصرت صاحب شعر چې ما تاسو ته وویله ډېر ښکلی شعر و، ډېر ښه و او هغه د وطن د غمیزو انځور یې پکې کښلی وه دا خبره. نو ډېر ښکلی و. مننه ترې کوو نصرت صاحب نه. نو زه خو نور کومنټونه دلته نه لرم. دغه راته خان صاحب راته لیکلي دي چې لر او بر ما راته تاویږه، لر او بر مه راته تاویږه، زه مسافر د څو شپو یم لار به شمه. خدای دې وکړي خان صاحب چې ته لاړ سې، ټوله مسافر یو. نو بس موږ سره پاتې سه چې زموږ خپرونه تر پایه زموږ سره واورې. نو قدرمن زازی صاحب را سره دی، مجید زازی صاحب چې کومنټ یې نه دی لیکلی ولې زموږ خپرونه په مینه زموږ سره اوري. هیله ده چې زازی صاحب هم خپل ښایسته لنډۍ او شعرونه زموږ سره شریک کړي او موږ ته د شمېرې د لارې څخه د اړیکه زموږ سره ټینګه کړي. نو خوشحاله به سو. راځئ ستوري صاحب که تاسو ته میکروفون در کوم او نوبت ستاسو دی. راځئ. نو زه په ده سره اختریز شعر خو نشته دی را سره، شعرونه مې شته دی خو هغه ټول لکه دغه دي لږ وختیني دي، زاړه دي. یو شعر به د سره خپل نوی یو شعر به د سره شریک کړم. څنګه کوم مهرباني د زړه په غوږو یې اورو. غواړم او که څلوریزې د سره دي خو راځه چې څلوریزې ووایو. که د شعر د ماده نه دی څلوریزې به ووایو، یو سندره به کښېږدو، بیا به وروسته سندرې څخه بیا به ستاسو ښکلی شعر واورو. سمه ده. نو زه بیا هم د نصرت صاحب یو ډېره ښکلې دوه درې څلوریزې ما ته راستولي دي چې دا څلوریزه به زه به یوه څلوریزه به زه وایم، یوه څلوریزه به زما ګران همکار ستوري صاحب ووایي او بیا به یوه ښکلې سندره تاسو ته وړاندې کړو. وایي اختره چې راځي نو خنداګانو سره راشه، اختره چې راځي نو خنداګانو سره راشه، زموږ چمته د ژوند له ښکلاګانو سره راشه. اختره خوشحالي راوړه شهید وطن ته، اختله د رنګونو رڼاګانو سره راشه. دا څلوریزه وه ستوري صاحب چې نصرت صاحب راستولې وه. مننه، مهرباني. زه به هم یو دوه څلوریزې سره شریکې کړم. د اختر ورځې سهارونه نشته، د اختر ورځې سهارونه نشته او ها مازدیګر ها ماښامونه نشته، او وطن ستا د فریاد یم وطن ستا د فریاد یم ځکه ها د زیارت میلې ځایونه نشته. او دا بله یو څلوریزه ده چې اختر نوروز دلته چوپتیا خوړلې، زما خوږ زړه ویره او ژړا خوړلې، او کوم ارمان ته یې اوس وژاړمه، کوم یو ارمان ته یې اوس وژاړمه، او د ماښامونو چې سبا خوړلې. واه ښایسته څلوریزه وه. وایي هره خوا خوښي هر خوا خندا ده د اختر ورځې دي، هر خوا خوښي هر خوا خندا ده د اختر ورځې دي، بیا د رنګونو انتها ده د اختر ورځې دي، زموږ ویرجن په وینو اوښکو چم کې خوره رنګینه شان ښکلا ده د اختر ورځې دي.
یو بل اصل مهرباني تاسو مهرباني وکړئ تاسو خپل څلوریزه وایي ما سره څلوریزې فلحال په لاس کې نشته دی دغه یو څو دي خو دغه باندې زه لږ دغه یم دا ټپیزې دي او که څلوریزې دي نه پوهېږم اختر یم ستا د کلي کور جانانه بیا ګل میلې ته بخښنه غواړم ما سره څلوریزې نه دي دا بل وایي خدایه په ګودر کې پیغله نشته دي بیا په مازدیګر کې پیغلې نشته دي چا چې شنه بنګړي په اور سېزلي دي دلته چې اختر کې پیغلې نشته دي. او بیا نصرت صاحب لیکي چې نه رنګونه نه رڼا شته په اختر کې نه د سرو شونډو خندا شته په اختر کې څه پیکه د ژوند وختونه دې تېرېږي ښکلې نشته نه ښکلا شته په اختر کې. نړۍ مننه نصرت صاحب واقعا ډېر ښایستې څلوریزې دې موږ ته رالېږلې وي په قلم د برکت نړۍ مننه خدای دې وکړي چې ما هم سم ویلي وي. ډېر ښکلي وو ډېر ښکلي څلوریزې وي متاسفانه چې ما سره د اختریزې څلوریزې نشته دی او نورې را سره شته خو اختریزې نشته دی سره. بله نو راځئ چې بیا هم یوه سندره واورو ستوري صاحب که ستاسو خوښه وي. مهرباني سندره به واورو بیا به وروسته سره زه خپله شعر یو شریک کړم. سمه ده ښایسته سندره وه خدای دې وکړي د دوستانو هم خوښه شوي. دا ډېره ښکلې سندره وه چې زړه کې لاره کوي خبره دې ته وایي چې سړی وزنګوي او سندره دې ته وایي. واه زبردست سندره شاعري د فضل سبحان عابد وه او اواز و د سرفراز ډېره ښکلې سندره وه. زه خو وزنګولم ستوري چې سړی وزنګوي. قدرمنو اوریدونکو تاسو چې زموږ په ژوندي برخه زموږ خپرونه اورئ بیا هم تاسو ته تکراروم چې موږ د اړیکو شمیره لرو. دا پروګرام و دا خپرونه مو خاص تاسو د دوستانو لپاره ترتیب کړه چې تاسو خپل غږونه موږ ته خپل د دې رادیو د لارې خپل اختر مبارکي خپل کورنۍ او خپل دوستانو ته وړاندې کړئ. نو بیا هم زه د اړیکې شمیره وایم چې 003-502-3412 دغه د واتساپ اړیکې شمیره ده چې ګرانو دوستانو زه باید دا تاسو ته ووایم چې دا شمیره فقط د خپرونې په وخت کې موږ فعاله کوو. زه ستوري صاحب بل وخت دا شمیره فعاله نه ده بس دغسې خپرونه چې جوړو نو بیا تاسو کولی شئ چې موږ ته زنګ ووهئ په دغه شمیره باندې. قدرمن دوستان چې تازه را سره په خپرونې ته راغلي دي زه بې نومان واخلم چې ثناءالله امانزی صاحب را سره دی چې دوی هم سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوي اختر مبارکي وړاندې کوي چې زه دوی ته هم علیکم سلام وایم. امانزی صاحب ستړي مه سئ اختر مبارک سه خوشحاله یم چې تاسو زموږ سره په خپرونه کې یاست. قدرمن عثمان احسان زما ډېر ګران ورور او ډاکټر صاحب را سره دی. ډاکټر صاحب احسان السلام علیکم خوش آمدین صفا آوردین قدمه ها بالای دیده عیدتان مبارک. خوشحال هستم که برادر مهربان خود را با خود در برنامه دارم. قدرمن عثمان صاحب لیکی چې عثمان احسان صاحب چې عید سعید قربان و تمام هموطنان مبارک باشه و به خواهر نازنین خود تورپیکای جان قادری و آقای بیدار ستوری صاحب هم تقدیم می‌دارم. جهان سپاس دکتر صاحب سلامتانه ستوری صاحب شنید و اونا هم برای شما و علیکم سلام زنده باشی دکتر صاحب خوش باشی. قربان مستمع مننه. قدرمن اسحاقزی محمد را سره دی چې وای سلام و احترامات خویش را خدمت گویندگان و شنوندگان محترم رادیو و تلویزیون ستوری تقدیم نموده با آرزوی خوشی شما. ناصر جان گل اسحاقزی محمد السلام علیکم عیدتان مبارک. داخل آجیا و غازیا روزه و نمازتان قبول. خوشحال هستم که ناصر جان دوست عزیز خدا با خود در برنامه دارم. زنده باشین سلامت باشین. ستوری صاحب هم
سلام شما را شنید و حتما برایتان پاسخ خواهد گفت. مهربانی ستوری صاحب. بس زه په خپل وار باندې د تا کوم نومونه واخیستم، زما نه که کوم څوک پاتې ثناءالله مانزي صاحب ته، عثمان احسان صاحب ته، اسحاقزي صاحب ته او ناصر جان ته ټولو ته سلامونه وایم. اختر مبارکیانې ورته تقدیموم. الله دې وکړي چې خوشحاله او سوکاله اختر ولري. او که خوښه دي خورجان یو ته خپل یو غزل در سره شریکوم. ولې نه ولې نه. نو که ستا راته ستا اجازه وي، ستا خوښه وي. ته خو پوهېږو چې خور دې ستا د شعرو مینهوالې ده. زه د زړه په غوږو ستا شعر اورم ستوري صاحب. مهرباني. د غزل نه مخکې یو څلوریزه وایم، په تکلیف چې وم اشنا ته رانه لاړې. په تکلیف چې وم اشنا ته رانه لاړې، او زه دې پرېښودم تنها ته رانه لاړې. او ته د غوړ لستوڼي یار وې زما نه وي. ته د غوړ لستوڼي یار وې زما نه وي، او چې نیستي راغله په ما ته رانه لاړې. نو دا یې ښه کار نه دی کړی، درنه لاړې. دا هر دوست نو اوس دا یو غزل دی، د دې عنوان دی تصویر. بله. او دا په دیوال چې اویزان تصویر خبرې کوي، او ما سره هر وخت د جانان تصویر خبرې کوي. او خړو ګردونو د بارودو کې رنگ بدل شو. خړو ګردونو د بارودو کې رنگ بدل شو، او د هر پښتون او هر افغان تصویر خبرې کوي. او په خپله نه راځي تصویر په میسج کې راشي. په خپله نه راځي تصویر په میسج کې راشي. د مسافر لالي ارمان تصویر خبرې کوي. او په دروغو ځان رهبر کړي، او دروغو باندې وخت تېروي. په دروغو ځان رهبر کړي، او دروغو باندې وخت تېروي. او دوی د ولس د قاتلان تصویر خبرې کوي. او اوس زمانه هغسې نه ده، خلک ټول پوهېږي. ورجانې وایي اوس زمانه هغسې نه ده، خلک ټول پوهېږي. هر سړی پېژني خپل ځان تصویر خبرې کوي. او خپله څېره که بدلوي او شکل ټول بدل کړي. خپله څېره که بدلوي او شکل ټول بدل کړي، بدل به نه شي په ایمان تصویر خبرې کوي. او چې وژني ورور او پرې د کفر فتوا هم لګوي. چې وژني ورور او پرې د کفر فتوا هم لګوي. او دا به وي څنګه مسلمان تصویر خبرې کوي. او چې آینه کې ځان ته وګورم ځواني را یاد شي. چې آینه کې ځان ته وګورم ځواني را یاد شي. د سر مې سپین شولو ویښتان تصویر خبرې کوي. او بیداره مو وایه رښتیا دلته رښتیا جرم دی. بیداره مو وایه رښتیا دلته رښتیا جرم دی. شاوخوا ډېر وي دلالان تصویر خبرې کوي. شاوخوا ډېر وي دلالان تصویر خبرې کوي. بس دغه غزل و، خدای دې وکړي چې د دوستانو خوښ شوی، تاسو هم خوښ شوی. زه خو کله کله بس دغه رښتیا هم وایم، کله سپین هم وایم. نو که څوک رانه خوابدي کېږي خیر هغه کومه ستوري صاحب د سپینې وایم. د سپینې او رښتیا او د صداقت خبرې د ټولو خوښېږي. ډېر ښایسته شعر و، په عمر مبارکات، په قلم مبارکات. واقعا د ټولو دوستانو خوښ سو او زما هم خوښ سو. ترکه ورورجان خو دغسې زړونه درته راست دي. وایي بیدار صاحب پر عمر دې برکات، ډېر ښایسته شعر دی. وایي وویله مننه ته کوم، ډېره زیاته مننه. زه فکر کوم چې ترکی صاحب هم دغسې لکه زه ستاسو د شعرو مینوال دی. نه تنها ترکی صاحب، نه تنها زه، بلکې ټول اورېدونکي چا چې د ستوري صاحب شعرونه اورېدلي دي، واقعا د ټولو تنده ماتوي او د ټولو د زړه زنګ دې کوي. دا په دې نه وایم چې زما هم کار دی، په دې خاطر چې واقعا شعرونه یې ښایسته دي. دا تاسو ته داسې ښکاري خورجانې، زه دومره زما شاعري دومره یا مزیداره وي یا به په تاسو باندې خلګېږي. کېدای شي د هر څوک د دې خبرې سره دغه ونه کړي. منتها د خپل زړه بڼه سه شعر د خپلو احساساتو انځور یې هغه موږ وړاندې کوو خلکو ته. هغه د خلکو قضاوت دی چې هغې ته څنګه قضاوت کوي، د دوستانو قضاوت دی. ستاسو نه ډېره مننه چې دومره تعریف یې کوئ. هیله کوم قدرمن اسحاق زی محمد یو
دري څلوریزه لیکلې ده چې زه دا ورته وایم چې دوستان فکر ونه کړي چې دا پښتو خپرونه د دري او پښتو زموږ د وطن دواړې ژبې دي چون خپرونې پښتو ده نو کله کله موږ پښتو شعرونه وایو خو د دې پلاس چې ناصر جان خفه نسي زه د څلوریزه حتما وایم وایي اسحاقزی محمد راته لیکي چې عید قربان آمد و من هم شدم قربانت گرچه من دعوت ندارم آمدم مهمانیت عید قربان آمد و من هم شدم قربانیت گرچه من دعوت ندارم آمدم مهمانیت مفلسم آهی ندارم در بساطم ناگزیر این دل صدپاره و چشمان تر ارزانیت جهان سپاس اسحاقزی محمد بسیار خوب بسیار مهربان واقعا چاربیتی بسیار شیرین و مقبول بود خداوند عمر طولانی نصیبتان کنه و روزهای عید با خوشی بگذارید قدرمن استوری صاحب از موږ خو یو ساعت وخت پوره سو خو یو لنډ شعر ډیر ښایسته شعر دی که تاسو ماته اجازه راکړئ دا به زه ووایم او بیا به خپل دوستانو سره دخته پاماني وکړو څنګه خوښه دي ده بالکل مې خوښه ده زموږ خپرونه د اخري پړاو کې ده دغه 1 ساعت او 15 دقیقې وشولې زموږ خپرونه 1 ساعت وي خو به کله کله چې داسې چک واچي دا خبره او یاران او دوستان را سره تر اخره پورې په بندر کې شریک یو موږ بیا 1.5 ساعت هم رسیږو نو بس مهرباني وکړئ خپل شعر را سره شریک کړئ وکړه ستوري صاحب پوره 1 ساعت کې چون و شروع نسوه و نیمه بجو شروع سوه تقریبا نو اوس دا اتنیمې کېږي یعنی یو ساعت تر 1 ساعت هم واقعا ډېره سوه نه 1 ساعت او 15 دقیقې ما سره دلته ښایي چې 1 ساعت او 15 دقیقې موږ خپرونه وکړه او کېدای شي چې یو څو دقیقې نور هم وي نو دوستانو سره موږ شریکي بیا به خدای پاماني واخلو او خدای پاک دې خوشحالي راولي د خفګان او د غمونو نه دې موږ ټول الله تعالی نور ټول افغانان دې خدای ساتي او دغسې خپرونې به بیا کوو موږ مهرباني وایي ای اختره ستا د مینې خبر نشته نو څه ګرم یمه چې وایم اختر نشته دلته څه غواړې اختره چې رادرومې د ځوانانو او د پیغلو لښکر نشته د شبنم پر ځای نن دوړې راوریږي خاورې شوي دي چمن نیلوفر نشته په زړګي مې توره شپه ده څه به خاندم هرې خواته ګورم دلبر نشته ای اختره زه به څه ووایم تا ته نن له ما سره ای اختره زه به څه ووایم تا ته بله ای اختره زه به څه ووایم تا ته نن له ما سره غزل د ګودر نشته د ملالې ټپې وایم که یې اورې ستوري صاحب د ملالې ټپې وایم که یې اورې اوره د ملالې ټپې اورم که یې اورې واه په سپیرو شونډو کې څرک د اثر نشته د زړه زور مې اوبه شوی په ژړا دی د زړه زور مې اوبه شوی په ژړا دی د خندا را سره هیڅ یو نظر نشته شمسه چیرې را درومه چې رڼا شي شمسه چیرې را درومه چې رڼا شي په تیاره کې اختر تیر سو سحر نشته دا د شمس صاحب یو ښایسته شعر و چې ما تاسو ته وویله واقعا زما ډېر خوښ سو خدای وکړي چې د اورېدونکو هم خوښ سوی وي دا د کوم شمس صاحب شعر و ما په فیسبوک کې پیدا کړی راته پوره نوم یې څه دی پوره نوم یې ما ته ولا نه دی لیکل سوی خو زه به پیدا کړم بیا فقط
شمس په نامه یې راته لیکل سوي دي چې کوم شمس دی دا زه هم نه پوهېږم، خو فقط شمس یې په آخر کې خپل په مقطع کې خپل نوم یاد کړی دی. هر څوک کوم شمس چې و په قلم برکت. شعر یې ښکلی و، شعر یې ښکلی و. په آخري دقایقو کې قدرمن مالک بابکر خیل صاحب را سره راغلی دی. حاجي صاحب دوی هم سلامونه ویلي دي او نیک هیلې راستولي دي چې زه قدرمن بابکر خیل ته د زړه له کومې سلامونه او اختر مبارکي وایم. خوشحاله یو چې دوی را سره دي په خپرونې کې، نو خدای دې خوشحالي. ملک صاحب ته زم ملک صاحب بابکر خیل ته زم د زړه د تله هرکلی وایم او د اختر مبارکي ورته وایم. بس نو حتما ستاسو اختر مبارکي اورېدلې ده. نو قدرمنو اورېدونکو زه به اول خپل د خوا ستاسو څخه د خدای پاماني واخلم دا چې د خپرونې تر پایه پورې را سره واست او موږ ته مو ښایسته لنډۍ و، شعرونه و، خپل ښایستې اړیکه مو را سره ټینګه کړې. نو زه نړۍ مننه کوم. موږ به کوشش وکړو چې داسې خپرونې نورې هم جوړې کړو چې ستاسو اړیکې زموږ سره ټینګه سي. دا چې تر دې مهال را سره واست کور مو ودان، خدای مو مخ واروه، د اختر پاتې ورځې او شپې مو په خوښۍ او په خوشحالۍ سره تېره کړه. دا چې تر بل خپرونې پورې بیا ستاسو په چوپړ کې حاضرېږو. تاسو ټول قدرمن اورېدونکي په لوی خدای باندې سپارم. کور مو ودان، الله مو مل شه. مهرباني ستوري صاحب. زه په پای کې د ټولو درنو خدمتمنو لیدونکو اورېدونکو او مینوالو چې زموږ موږ سره شریک دي او یا موږ وروسته زموږ د خپرونې ګوري، د هغوی د زړه د تله مننه کوم چې موږ سره برخه واخیستله په دې خپرونه کې. دا د دوی خپل چینل دی، خپله راډیو ټلویزیون یې دی، ستوری راډیو ټلویزیون د دی دی. موږ به د دی غږ د دی اواز نړۍ ته رسوو، خلکو سره به شریکوو. موږ دغه یو هیله کوو چې زموږ دغه چینل که چا سبسکرایب کړی نه وي هغه دې په یوټیوب کې سبسکرایب کړي او دغه د فیسبوک چینل دی زمونږ لایک کی او دا دې خوښ کی. او په اخره کې دغه یو زمونږ یو لنډ اعلان دی، دا به خورجان تاسو ولګوئ، بیا به په خپرونه لیو کوي. د الله په امان، په خدای مو سپارم. ډېره مننه. زما سره خدای اعلان نه پوهېږم چې ستا، زه به وګورم. بله و پیدا مې کوي. بس کور د ودان ستوري صاحب، تاسو ته هم د اختر ډکې شپې ورځې غواړم، د خوشحالیو ډکې، د غمونو د خدای لرې کړي. بس کور د ودان ټول اورېدونکي او تاسو په لوی خدای باندې سپارم. الله مو مل شه. د خدای په امان.